د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو لخوا د مسلکي غلو کسیسه ډله نیول شوې ده. چارواکي وایي دغه غلو د شپې لخوا د خلکو کورونو ته اوښتل او ځینو نورو د کندوز مزار شریف پر لویه لار د باربري موټرو مالونه هم غلا کول چې د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې ونیول شول. دا غله راپیدا سوي وو چې هر ځای به دوی د خلکو لارې نیولې او د خلکو مالونه به یې غلا کوله. د چاردرې ولسونو ته یې ډېر غټ تشویش اچولی وو. حتی زموږ او د ولس تر مابین یې ډېره غټه بې اعتمادي را مابین ته کړې وه. نو زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو او کشفي ارګانونو په هلو ځلو باندې الحمدلله تېره شپه دوی د ثبوته سره ونیول شول. نو موږ د کندوز ولایت ټولو مجاهد پرور ولسونو ته ډاډ ورکوو هغه کسان چې په ناوړه عملونو باندې لاس پورته کوي، غلاوې کوي، مخدره توکي پلوري، هغه به نیسو او د قانون منګولو ته به یې سپارو. د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې مالونه یې د دغو غلو لخوا غلا شوي د دغو غلو په نیولو کې د اسلامي امارت د مجاهدینو هلې ځلې ستایي او غلو ته د سزا غوښتنه کوي. خلک ډېر دې نه تنګ وو، بس هره شپه پایره و ګزمه و دا شی وه که خلکو خوب نه لارو. نو اسلامي امارت نه ډېره مننه چې دغه خلک یې دستګیره کړو. نو اوس دې موږ خپل تاوان غواړو، سپار رقمي وروره موږ ته به خپل شی تسلیموي او بس د امارت اسلامي څخه ډېره مننه. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره په کندوز ولایت کې مسلکي غله او مجرمین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.